اب زومې پولیسو نن دغه ویډیو کلیپ خپور کړی دی کوم چې موټروانانو ته پکې هغه خطر ښودلې ده چې کله دوی په ناڅاپي ډول په سړکونو کې یو لاین څخه بل لاین ته موټر بدلوي نو دې وخت کې دوی کوم خطرو سره مخامخ کیدای شي. تاسو ولته کلیپ وګورئ. تکلیف خو تاسو ولیدو چې ناڅاپي ډول باندې د لاین بدلول څومره خطرناک ثابت کیدلی شي. نو ما ستاسو واړو څخه هیله دا ده چې په ناڅاپي ډول ډرایورۍ په وخت کې لاینونه مه بدلوئ او د هغې سره سره تاسو کله چې لاین بدلوئ نو اشاره لازمي لګوئ. دا دواړه خطرناک ثابت کیدلی شي او ګورئ د دغو دواړو مخالفت 400 درهم ده. که څوک په ناڅاپي ډول لاین بدل کړي هغه هم 400 درهم ده او که کوم څوک لاین بدلوي لاین بدلولو وخت کې د اشاره نه وي لګولي داسې وخت کې د رادار او یا مسؤلینو چارواکو لخوا ولیدلی شي نو دته به هم 400 درهم مخالفه ورکړي. دوستانو موږ خلک اکثر ترافیکي قوانین نه مراعات کوي. ستاسو واړو څخه مې هیله دا ده چې د موټر چلولو وخت کې ترافیکي قوانین مراعات کوئ. دا واړه ګوره ستاسو سیفټي لپاره جوړ شوي دي. که هر یو قانون باندې سوچ وشي نو دې کې واړه د چا خیر دی همدې موټر چلوونکو او یا موټر کې ناستو کسانو. سمه ده؟ مننه.